باندې عزت الله عزت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې کوم مسلمانان دلته په دا وطن کې دي هغه دغه مجاهدینو باندې چې د خدای لپاره جنګېږي پر دوه بد وي او د کفارو سره مینه او محبت لري دا په ورځ د محشر د دوی لپاره څومره سزا او څومره ګناه وي. والسلام. سجدي ورته کېږي الله دې الله پسنا چې کایږي الله. که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کړو کومه عزت او کومه مرتبه چې الله مجاهد ته ورکړې هغه د بل چا نشته. کومه مرتبه او عزت چې الله شهید ته ورکړی هغه د نورو مړو لپاره نشته. خپله محمد رسول الله مجاهد و، صحابه کرام مجاهد ول، خلفای راشدین مجاهد ول، تابعین مجاهدین ول چې هغوی د دښمن او د کفر د په مقابل کې مبارزه کوله تر څو چې د الله رب العزت د دین کلمه او لوا وچته شي. نو هغه مجاهد چې ډیر په اخلاص سره صداقت سره د الله په لاره کې مبارزه کوي د هغې یوازینی موخه او هدف هم دا وي چې زه کفر د دې وطن نه وشړم او د الله د دین کلمه او د الله د دین لوا وچته شي. دا د الله دوست دی. څوک چې په دې پسې بد وایي الله څخه سخت مسئول دی. او کفار خو د دین د انسانیت د اسلامیت دښمنان دي. څوک چې دوی ورسره دوستي کوي الله رب العزت هغوی ته ویلی دي په خپل کلام کې چې دوی هم د دوی په شان دي لکه څنګه چې دوی مرتد دي دوی هم د دوی په صف کې داخل دي. بل پیغام واورو. السلام علیکم